نو زمونږ سره چې دي که نه هغه د زمونږ سره د کارت جوړول او د کارت د جوړولو دپاره لاول نمبر خو ګوره دوه قسم کارډونه دي. یو کارت زمونږ سره دی په راوند کې او یو کارت زمونږ سره دی په ریکټینګل کې. د راوند هغه تاسو به لیدلي د شناختي کارډ وغیره دپاره استعمالیږي یا د آیډنټي کارډو دپاره که نه پوهېږئ. او دا کوم چې ریکټینګل والا کارډ د اکثر چې دی د ویزټینګ کارډ لپاره استعمالیږي. کم د دکان د کارډونه چې صحیح ده اکثر دا هم لکه لازمي نه ده چې خامخا دي مطلب دا د استعمالیږي. بعضې کارډونه دي چې هغه راوند ومي خو لکه بس سټایل دی د کم سړي کم کارډ خوښ خو زم کارت چې نن جوړو نو موږ زم سره راوند هم کېدی شي او د راوند نه علاوه هم کېدی شي. نو که موږ راوند جوړ کړو دا بهتري صحیح ده ځکه د عام کارډونه خو انسان ډېر جوړولی شي خو د راوند نه لږ ډېر مشکل دي. راوند جوړولو طریقه دا ده که نه چې د کارډ خپل اګزیکټ خپل سیز وي هغه سیز به ورکړې. د کارډ سیز چې زموږ سره وي که نه هغه زموږ سره د دې اوږدوالی او پلنوالی. نو دلته کې اوږدوالی او پلنوالی دواړه یو شان راځي دنګوالی او پلنوالی. نو دې ته دنګوالی ته هایټ وایي او پلنوالی زموږ سره ویډت وایي. نو په دې ځای کې زموږ سره دا هایټ چې دی که نه دا به زموږ سره راځي 2 انچو. دا خبره به یاد ساتئ. او لاندینی چې زموږ سره دی دا زموږ سره اوږدوالی دی یا پلنوالی دی یا ویډت دی صحیح شو. دا به زموږ سره څه شي 3.5 دا د دې کارډ سایز دی. دا به دې کې دا راوند نه دی دا راوند دا ډېر زیات سیوا دی دونه سیوا خو نه وي. نو دا دې زیډ پوینټ چې د کله ونیو که نه کم طرف ته یې وړي نو که دلته راوړي سیوا کېږي او که مطلب دا لیفټ طرف ته یې وړي نو بیا به کمیږي. دا خلک داسې کم راولي نه وشو خو سیز به یې خپل وي. که دا راوند کم یې که نه یا سیوا کې سیز کې د دې څه کار نه راځي ولې دا په دې پوینټونو کې دننه کار کوي صحیح شو. اوس زموږ چې کم کارډ دی هغه به تاسو ته په خپله ورو ورو مخې ته راځي. لاول نمبر به دې نه آوټلاین زه نن کړم او دا شاته بیکګراوند نه دی دا به زه له خوس کې کلر کړم. پیج لیاوټ ته به لاړ شم په دې کې به زه داسې کلر وکړم چې لږ ورته خوس کې دا سترګې رالم نه وي دا سکرین وه نو لږ به برابر هم شي دغه شان ډارک صحیح ده. په دې کې به زه اوس کلر اچوم کم کلر به اچوم په دې کې به زه 2 کلرونه اچوم. 2 کلرونو ته څه وایي ګریډینټ صحیح ده. ګریډینټ اچولو طریقه زم سره دا ده چې موږ کلیک کو فارمیټ شیپ ته ولاړ شو په دقیقې باندې به کلیک کو فارمیټ شیپ ته ولاړ شو او دې ځای کې به اوس موږ ګریډینټ د فیل کلر نه دی چې فیل دننه کلر ته وایي هغه به ګریډینټ ته منتقل کو. د دې نه مو اوس ما تاسو ته 2 کلرونه که نه نو دا یو ګریډینټ به دې نه بیا ډیلیټ کوم ځکه چې د دې به کې بیا زموږ سره څه کار شته نه ولې 2 کلرونه پکار دي. یو کلر به زموږ سره شي تور بل کلر به زموږ سره شي په تور کې ډارک تور داسې صحیح شو. بس دا 2 کلرونه شو. په دې کې د توروالی لاندې کوم او د سپینوالی یعنې د ډارکوالی بره کومه نو دې ته موږ بیا په خپله ژبه کې ډایرکشن ووایو مطلب دوی ته ډایرکشن وایي. نو د دې دپاره طریقه خو یو دا ده چې ته دا پوینټ بر سر ته ویسه او دغه پوینټ ښکته سر ته راوړه لیفټ او رایټ یو مطلب هم راغی دا خو جو شوه طریقه شوه. خو دویم دلته کې دا ورکړي دي دا په دې کې چې دې ته ګوري دیو دا نو د سپینوالی لاندې دی توروالی بره دی نو ته ځان له دې ځای کې نه هم مطلب چینجینګ کولی شي دا ټول چینجینګ دی صحیح ده چې په دې کې ستا کم یو پکاري هغه ته ځان له استعمالولی شي. دلته اوس ګوره ښه چې کوم زمونږ پکې کم یو موږ چې ځان خپل جوړ کړو لاړه موږ خپل جوړ کړو صحیح ده. نو کنټرول زیډ په دې ځای کې به کنټرول زیډ کار نه کوي بهر به کلیک کړي بیا به کنټرول زیډ کار کوي. څنګه داسې و لږ به داسې فرسټ ټایم داسې و. اوس په موږ دلته کې لاړ شو نو دلته کې چې موږ کله وخوځو که نه نو زم سره لاینر اپ دی که نه توروالی ښکته دی سپینوالی بره دی وختې موږ خوځولو په دې ځای کې به اوس بیا دا توروالی نه دی دا زه له خوځ کې دې ځای کې نه برایټنس وله کموم یا سیوا کوم که تور ماینس ته ځي جو تورېږي او چې پلس ته ځي جو سپینېږي ګوره دی نو به دې ته ته ځان له بیا په خپله مطلب ګوره چې تا له کم برایټنس وله ته ځان له کمې سیوا کوې ستا خپل چیز دا وشو چې دې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی هغې ته ویلی کېږي کنټرول سی کنټرول وي نو یو خبره او یا کنټرول به ونیسي او دا اوس ګوره کنټرول نیول او بیا مثال په طور باندې دا موف کول د دې نه به کاپي اخیستی کېږي خو که کنټرول دې نیولی او دا شی دې داسې وړوکی کړو کاپي نشته د دې لیفټ او رایټ یې وړوکی کړو صحیح ده. او چې کله دې کنټرول ونیو او دا دې موف کړو که نه داسې دې ونیو او داسې موف ته کړو دې نه کاپي وځي دا یو ډفرنس دی ښه. دا اوس ما کېښودو دلته کې په دې ځای کې باندې اوس په بدي کې زه کار څه کوم هغه دا دی چې دا به زه وړوکی کوم خو دا زموږ سره بیا خرابېږي لکه اوس ګوره که زه دا داسې وړوکی کوم نو دا بل بیا داسې وړوکی کوم
مونږ ته پته اوس نه لګي چې مونږ کم څه څونه وړوکی کم څه وړوکی لکه مطلب الاینمنټ صحیح نه دی نو دا تور له پاسه تور بیا صحیح نه ښکاري دا به لږ اوس کې زه لاندې کړم ستا د پوهې دپاره ته به پوه شي او کنټرول مې ونیو او اوس مې دا خبره درته وم کړه دا چې تاسو وړوکی کې د دې دواړه سایډونه یو شانتې وړوکی کېږي او غټېږي نو دا زموږ سره د دې طریقه شوه دا وړوکی شو دا اوس دلته کې کېږدي کېښودی شو اوس مونږ ته پته نشته دغه دی یعنې ما شفټ ونیو او دا مې سره کلیک دواړه کلیک شو که نه الاینمنټ هم دې ورځې دپاره کړو چې ته به ټاپ ووهې نو ګوره لاندې چې دی هغه به بره سر ته وخېږي او بیا به په دې منځ کې مونږ څه وکړو د دې په منځ کې مونږ سینټر جوړ کړو دا سینټر شو او میټ بګې کار وس نه کنه کوي ما ټاپ وهلی هغه چې مطلب دا دی چې ټاپ نه ولا بیا میډل کار کوي دا وشو اوس د دې د لوک ښه لوک پیدا کولو دپاره اوس په دې کې خو د دې پته نه لګي د ښه لوک پیدا کولو دپاره طریقه دا ده چې مونږ به دا تور ګریډینټ نه دی دا به بره کړو او دا سپین ګریډینټ به لاندې کړو تا د به د کارت ډیزاین ښکلی په نظر راشي هغه په زوړ ځای ته به ځم ډایرکشن ده او دا اوس تور لاندې دی سپین بره دی نو په دې کې به یو داسې که نه چې د هغې به تور دا یو دی دا یې لاین ډاون دی نو ګوره اوس په دې ځای کې زموږ سره راغی په دې کې دا اوس پته ولګېده چې دا زموږ سره نو اوس په دې کې دا یاد ساتي که نه چې دا زموږ سره د دې نه چې ما کله کاپي واخیستله نو دا راوند و او په دې ځای کې اوس د راوند مونږ ته ښه باقاعده پته لګي دا ځای کټ دی نو چې اوس په دې کې زه کار کوم لوی ټایم په دې کې لګي صحیح شو نو دې دپاره به اوس دا لږ سیټ ته مې کېښودو ځان له به ریکټینګل ډرا کړي ریکټینګل د دې مناسب به یې داسې ډرا کړي او لاړ به شي دې نه به څه کړي آوټلاین به نن کړي بس اوس دا د دې مناسب دی که نه دی مونږ ته پته لګي دی که نه دی که نه لږې چوت کا او بیا ښکته داسې راوړه په خپله به دې ونښلي ګوره دی یعنې نو پته ولګي مناسب شو که نه لاندې دې وړو بره یې ویسه مناسب شو که او بیا به کنټرول ونیسي او بس وړوکی به کېدو نه اوس دې کې دواړه به کلیک کړي او هغه طریقه ده سینټر شو په دې به اوس رایټ کلیک کړي فارمیټ شیپ ته به لاړ شي صرف به ګریډینټ ووهي بس ګریډینټ الریډي راک کړی دی کلیک شو په خپله ده او لاینر هغه اپشن په خپله مونږ وختي چې کوم کړو بره او ښکته هغه شی شوی دی اوس په دې کې وګورئ په دې کې اوس هغه راوند چې کوم و که نه هغه ته لاړو راوند ته ختم شو که نه بس په دې هم پوه شوې که نه دا مې دې کټ کړو اوس دې کې زه به اوس لکوټې شاینینګ پیدا کوم د هغې طریقې سره زه به لکوټې خوست کې د دقې شي نه کاپي اخلم یا مثال په طور باندې دا سرکل نه دی دا سرکل به زه جوړ کړم داسې دقه شان به یې جوړ کړم ګوره دغه سرکل نه دی صحیح بس د دقې نه به کاپي واخلو کنټرول سی کنټرول وي د دې نه مې کاپي واخیستله په دې کې زه ګریډینټ وساچوم ګریډینټ رایټ مې کلیک کړو ډایرکټ فارمیټ شیپ ته لاړم په دې کې زه اوس ګریډینټ اچوم خو په دې فیل کې نه اچوم ښه په دې په آوټلاین کې ګریډینټ اچوم د هغې دپاره نو فیل به لولو نو فیل ختم لاین کلر ته ولاړ شي په دې کې به ګریډینټ ووایي کلر راغی دې نه پس د دې نه پس زموږ سره اوس په دې کې ګریډینټ دی نو ګوره دې ګریډینټ او دا ګریډینټ او دا ګریډینټ اوس دې ته ګوره ښه دا ګریډینټ به کلیک کې دې له به دې ځای نه کلر ورکړي دا یو وینې کلر راغی دا ګریډینټ به کلیک کې دې ته به کلر ورکړي د دې ځای نه لکوټي دغه واپس دغه کلر ورکړه خیال دی او په دې منځ کې به دې له مونږ وایټ کلر نه ورکړو دغه ګریډینټ به ورکړو خو دا به مونږ برایټنس دې له وایټ کو ګوره دغه کلر به وایټ شي صحیح شو او سایډونه چې دي که نه دا په خپل ځای باندې برقرار کا یا لږ ډارک کا ډارک ته نږدې شوي نه دا هم لږ ډارک کا دواړه طرف ته به لاندې باندې څه شي ډارک به شي بیا به په دې کې زموږ سره لاین سټایل ته لاړ شو نو لاین سټایل کې به دا ډبل کوو مونږ ګوره ته ډبلېږي که نه ډبل شو دا اوس راوند دی نه مونږ وایو چې دا د راوند نه نو فارمیټ شیپ ته به لاړ شو لاین سټایل کې به مونږ دا فلیټ دی که نه او دا لاندې جوینټ ټایپ څه دی دا راوند دی نو دا به مونږ څه کړو ایول طرف ته کنورټ کړو چې دا څه کوي ښه دا اوس ایول دی چې دغه شوی نه کټ بندګي شو او دا میټر دی که میټر لږ سره دا مې و اوس څه شو وشو دا یو کار کمپلیټ شو اوس په دې کې مونږ دلته چې اوس دا مونږ راوړو کېږدو که نه دا به سي وتی او چې کله مونږ دا سینډ ټو بیک وولو نو دی به د دې بل د لاندې شي خو چاپېره ښکاره شو که نه نو مونږ به دا لږ وړوکي کړو داسې نو وړوکي کولو طریقه مې درته ووایي چې کنټرول به نیسو دواړه طرف ته بیا سیم وړوکي شي وړوکی شوې اوس په دې کې مونږ یو کار وکړو هغې ته ویلی کېږي زموږ سره ایډیټ پوینټ نو ایډیټ پوینټ چې کله مونږ کلیک کړو که نه نو دا پوینټ نه دی دا به مونږ دننه کړو ګوره ته دننه شو
او دا پوینټ نه دا به مونږ دنه کو. نو د دې د دنه کول لپاره یو طریقه مونږ بل کولای شو چې کنټرول ونیسو او دا دوانه دې دنه کوي. یو خدای دنه کول څه شو زم سره سیم شو، صحیح شو کنه. او رائټ په کلیک کو ایډیټ پوینټ ته بلار شو، په دې کې په کلیک واخلو او دا پوینټ نه دی، دې پوینټ نه به سیم لګ راو باسو او دا به هم مونږ لګ پس کې راو باسو. ډیر نه ولخه مطلب چې دا دغه کې نه دا مې هم مطلب داسې لګ دنه برابر صحیح شو. دقه شان به دا بل سیډ عمر وسته غواړي نو که بل عمر راو باسو کنه نو دې سی به راو نه وځي. دا غي د لپاره کاپی پیسټ ها لال نمبر به مونږ دا واپس تیسې راوخلو لګ به دنه کو دا اوس پټ ته نه ښکاري دا به دنه کو پوینټ نه شو داسې دا دنه شو. بس د دې مطلب کار څه شو ختم. اوس په دې کې مونږ شاین یعنی لایټینګ پیدا کوو. نو لایټینګ د لپاره طریقه څه ده؟ ګلو. نو ګلو طریقه زموږ سره دلته کې ده کنه په دې رائټ فارمیټ شیپ کې زموږ سره ګلو به وو. ګلو کې دا به کلرز دي زموږ سره چې ته کوم کلر په دې اپلای کوي جو کلر به راځي کنه. اوس دا کلر چې ته کلر دی لور کوم کنه نو که خیالو کې دینه څه شو بهر ته وځي نه دا نقصان نه کوي. نو زه بس کوم زه به د دقیق شینه کاپی اخلم کنټرول سی کنټرول وی او دا به راخلم دلته به کېږ ده او سند بیک تیله چې زه ګلو ور کوم کنه نو اوس دې ګلو ته ګوره ها زه به اوس ګوره رائټ به کلیک کوم دا اوس ما وړو کې ځکه کو کنه چې ګلو به بیا دینه بهر وته دې څه کنه دا ما وړو کې دې د پاره کو چې ګلو به بهر نه وځي زما چې کمزې کې ګلو په کار د اقزې کې مال ګلو راځي. اوس دا ګوره ها زه به اوس بهر کلیک کوم او دغه شی چې زمانه کوم موږ جوړ کو دا وړو کې مې هم کو ا زمانه ورک شو مطلب شاته ده دا به سلیکشن پین په ذریعہ سره بیا موږ ته سکیږي راخکار کیږي نه و چې کم وړو کې کنه به کو دا یو غټ ټیم دا غټ پوه شي چې دا غټ زم چې دا کم ښکاری دا ده اجا کم چې وړو کې غوا وړو کې نه و دې سی ونی سا راوي وړو کې شو کنه. اوس په دې باندې رائټ کلیک کی او فارمیټ شیپ ته بلار شي په دې ځای کې بلاین کلر په ځای باندې وسو کومګه ګلو دې ځای کې نه اخلا استعمال شو کنه. اوس په دې ګلو کې بیا زم سره سایز دی دا غټي کې بار توزی نه اوس دا بهر توزی نو ته کوشش کې بهر ته نه وباسي. ترانسپیرنسي دی هغه پکواله دی نو په دې ځای کې کوم ګلو استعمالي کې کنه دا ګلو زموږ نه د پکار موږ له کوم ګلو پکار دا موږ له دا ګلو پکار دا کلر بدل شي فلم. اوس دا ترانسپیرنسي دا دا زموږ سره کار دا کوي کنه چې دا زموږ سره د دې هغه پکواله د دې ګلو د پکواله نه موږ ته بلر دغه پکواله ولا سیوا کوي او کمای ګورته یعنی صحیح شو کنه صحیح شو دا زموږ سره یو کمپلیټ شو. اوس که په دې کې لک شاینینګ ماینینګ بهر ته وځي کنه نو دا غي طریقه تاسو ته مو خو چې رائټ به کلیک کی او فارمیټ شیپ ایډیټ پوینټ ته ولر شي دې ځکه دا پوینټ نه دی دا بس لکو د کوس کې کته کی او دا بسیم لکو د کوس کې برګي نو ستا ګلو نه دا هغه بستا د دقیق دغه مناسب برازي نو ټول کار د سره دقیق ګلو دی. دا دوانه نه دی وسو دا دوانه به کنټرول ونیسو په سلیکشن پین کې ویدن نه سکو سلیکټ کو ګروپ ته ولر شو د ګروپ نه پس پدینه کنټرول سی کنټرول وی ولدا دې یو شی جوړ شي دی نه د دې نه بس موږ سوګو دا به موږ روټیټ کو نو دا موږ فلیپ کو نو فلیپ هوریزونټلی روټیټ کې دنه سره فلیپ هوریزونټلی نو هوریزونټلی ولي هغه ته پوه کړي و دا دوانه چې دي کنه دا ماده ته کې خو دلونی و دا د دې نه بو سوګما سند بیک پیکم کده لاړ خو د دغه د دې په مس کې ډېر فرق دی کنه. اوس په دا موږ دې سکو لاول نمبر به دا دوانه موږ کلیک کو سلیکټ شو کنه دلته به موږ یا ټاپ یا باټم بس هر یو چې مطلب دا سیمپل برابر خدای یاد ساته چې ډیسټریبیوټ هوریزونټلی ډیسټریبیوټ ورټیکلی په دوه شزونو کې کار نه کوي یعنی په دوه ابجیکټس کې کار نه کوي دا په درو ابجیکټس کې کار کوي ولې چې د دوه خو خپل مس کې جو بس دی یا کم نه یا سیوا دی خو دا درې چې بګی راشي کنه د دې خبرې مقصد دا شو چې مطلب دا چې یو سیوا دی یو کم نه نو په هغه کې بیا مطلب دا ډیسټریبیوټ کار کوي چې د دې ضرورت راغی نو بدلو کې نه کوي وشو ني اوس دا د نکول د نکول به موږ خپل عقل مطابق کو صحیح ده. اوس په دې کې لګا مطلب دا چې موږ لګا غټ سافټویر ته مطلب دا لري کیږي نو تقریبا صحیح ده کنه صحیح شو. دا د کارت یو شکل جوړ شو بیا د کارت دویم شکل جوړول د پاره سو بار دغه نه کوي بس دویم کارت جوړای کنه د هغې د پاره د ټول سامان چې موږ کوم رخ کړی دي دا به ټول ګروپ کې ګورو دا ټول په خپل مس کې ګروپ شو وسو مطلب لاول یو شی ګروپ وکنه اوس موږ سکو ټول می ګروپ کړه ګروپ شو او چې د دې نه کاپی اخلم ټول نه به کاپی اغستې کیږي کاپی واغستې شو
و د دې دا اولنې یعنی فرنٹ سایډ شو او دا یو چې شو دا بس بیک کوم نو څنګه بیک کوم نو لول نمبر چې د دې نه ما کم ګروپ اغسته دی کنه هغه دا دی کنه ګوره دا لاندې نه دا په ټوټه سکو ان ګروپ په کو او دا پوینټ نه دی دا بس دې فارورډ چې دلته را رسې کنه په دې ځکه کې بیا زموږ سره مسله سره کورډرا د موږ محتاج کیږو هغه کې یو اپشن هغه ته ویل کېږي پاور کلیپ څنګه چې تاسو ته ما کلیپ بورډ ویلو نو هغه کلیپ بورډ هغه اپشن دی نو په دې ځکه کلیپ بورډ څنګه استعماليږي نو هغه دا وکړه لکه دا اوس په دې کې استعمالوم څنګه داسې دلته مې کې خو صحیح ده او دا مې دې دا خو ګروپ دی کنه هغه یو بګي مطلب دا ما سایت ته اوس ګورې دي سره راغی نه دا دواړه لا خو دا وړو کې کوم صحیح ده وړو کې مې کو کنه دا دواړه مې کلیک کوم دا مې لک بار ته وستو دا مې ګروپ کړو او دا یو نه دا مې ډیلیټ کړو خو بګي سکار پاتې نشو دا مې دلته اوس کې خو دو کنه نو اوس وکړه یو سایډ راوند نه بل سایډ مطلب دا راوند نه دی ریکټینګل سایډ دی نو د دې نه دلته کې را د پته نشته الته کې خو تاسو ته لاندې راغلی چې ته را بشي پاور کلیپ او کلیپ بورډ تقریبا یو شی خو نه دی خو بس دلته کې اوس یو شی دی د دې نه مې کاپي واغستله دا شی زه پدې کې دنه کوم یا به کار وکړي یا ونه کې خو مطلب دا دی چې ته ته بل پته ولګي ها په دې ځکه کې مې کار نه کوي صحیح ده جوګاړو سره کوم زما مال یو ایډیا راځي ځکه چې دا زوام بیا کار نه کوي خو خیر ده ما کاپي واغستله کنه هغه د حل د پاره کلیپ بورډ مې وو یعنی دې ځکه د دې لیفت او ټاپ او رائټ او مطلب دا باټم دا رائټ دا اوس هغه طرف کمیږي نه کم شو خو دا زم سره سره راوند نه دی نه همون له پکار راوندو نو مطلب دلته کې دې کار نه کوي نو موږ بازار نه ګوره اصل کې ځا اسانو مې لګا مطلب دا دی چې د هر شي حل شته خلک مشکلي کنه نو ته بیا سکه لګ تکلیف پته لري تکلیف دا دی کنه ګوره ما سمپل تکلیف ته وکړه د دې نه با دا خو د ماسیب د ټولز په حساب کوو ټولز نه کوي کار نو ټولز نه کوي ګرځم دماغ کار کوي یا ست دماغ په کار کوي کنه باج ټیم کې دماغ په کار راځي باج ټیم کې ټولز په کار نه راځي نو ته بداشیز نه دا به بهر کېګ دي د دې کار رسته دی دا یو نه دی نه به کافي واخلي او زه ایډیټ پوینټ نشم استعمال ولا خو لوټه مانی او لاړ بشم دینه بس اق ډایرکشن واپس الټه کما الټه شو کنه او دا وړو کې نه دا په دې طریقې وړو کې کنه هغه ایډیټ پوینټ په ذریعہ سره وړو کې بس دا تکلیف ته اوس کته دا دې وړو کې کنه نو دې بیا مطلب دلته کې دا راوند نه دی هغه راوند د دې راوند په مس کې ډیر ډیفرنس راځي صحیح شو دا به د ایډیټ پوینټ په ذریعہ سره وړو کې څنګه وړو کې د دې نه بس دا پوینټونه ډیلیټ کې بس دا اوس ما چې کوم ډیلیټ کو دې بر وخت کنه نو دا بر باندې ډیلیټ کول لاندې به ډیلیټ شو کنه دا پوینټ به ډیلیټ کې دغه خیر دی دا چې کوم سموث شو کنه دا هندل صحیح ده دیګه لازمی خبره نه ده دا ته ځان مطلب برابر ول شي او دا به دې سره دغه شانتي راوړي په دغه لاین ما او دا به هم مطلب دسي لاین په ذریعہ سره راوړي او زبه کې لخص کې اسی سټایل جوړوم لګ دنه طرف ته په دې کو ته پويږي دا مې لګ دنه طرف ته اسی سټایل مې راوستو کې کتابه کې دا ایډیټ پوینټ لګ استعمال شنو بده خو باندې صحیح شو جی خو ډېر په خپل طریقه باندې جوړو غواړي چې لاندې او باندې ټول یو شانتي ښه نقشه خلق راځي به دې کې وره دلته دا کیک ده په دقه ځای باندې داسې ورته لګي بار تر وباسه خیر نه پدې کې بدن فیل کلر واچو خبره فیل کلر هم دي سیده کنه راوند او دغه اوس ګوره فارمیټ شیپ ته بلار شي فیل کلر کې ګریډینټ فیل کلر خبره ختم ادم جوړ کړم دي سیده کنه او لګ به دي سو دنه طرف ته او دنه طرف نه پس په مونږه د دې ګروپ وکنه دا بس مونږ ان ګروپ کو د ان ګروپ نه پس چې دغه نه بدی کې به مونږه د کم چې استعمال شو د غشي دغه ګلو والا ګلو دا دی کنه دې باندې دا ګلو لګسي وو دغه شانتي او ترانسپیرنسي به ولکړي تیز کو او بیا به لکړي دې دنه درته
صحیح شو چې دا ګلو نه ده دا په دې لګول ډېر راوځي د لایټینګ په کې راوځي دا زموږ سره یو کارت تقریبا صحیح شو دلته کې لګوټي چینجینګ مګشته دا چینجینګ چې وسو باسو کنه دا به کلیک کو او ته ما الاینمنت کړی دی چې لیفټ وها یا رائټ ونه رائټ په وګو ځکه چې اوس مونږ دا رائټ طرف ته وګورو نو رائټ په وه نه برابر شو دې څه پوینټ ختم شو یا بس صحیح شو او دا چې دی دا به اوس لګ دنه کو دي او دا شاته هم چې دی کنه دا به تم لګ دي دنه کو چې مطلب لایټینګ مګي بار راوځي دا وشو دینه په دا ټول په جمع سره دا جدا کارت ښه دا کارت او دا کارت دا ټول په جمع سره ګروپ کا د دې کار ختم دم ختم دا دوانه کلیک کا دا اوس اوریجنل سایز باندې کارت جوړیږي او دا ټوټل په خپل منځ کې سنټر دینه بس په بدی کې اوس موږ سو کو د دې شاته به موږ د یو ریکټنګل جوړ کو د لوپ لپاره هغه لوپ لپاره بس دې کې به دا ریکټنګل ما جوړ کو د ریکټنګل کې به اوس بس دې ځکه نو به یو کلر داسې استعمال کما یو به کې بس دا ډارک په وو او دلته ولا شو ګریډینټ نه به چې ډارک استعمال کو بدی کې موږ ډایګونل والا یا کراس دا وکنه داسې یو دا راغی آوټلاین به دې نن کو دقیق نه کاپی واخله او پیسټ کا په دې باندې برایټ کلیک کې فارمیټ شیپ ته لاړ شه او دا ګریډینټ نه دی دا ورته لګوټي چینج کوه داسې کوي چې د دې بل کارډ لوک پکې مرشي دا به راغی زموږ سره نن کې لګ داسې صحیح شو دا بدوانه کېږ دی او دې شی به وکړي چې دې نه به اوس مونږه ایډیټ پوینټ وو دا پوینټ نه دی دا به ډیلیټ کړي کراس پکې راغی د کراس ته راوستو نه بس په بیا مونږ دا دوانه کلیک کو دا به ګروپ کو دا ګروپ دې دپاره چې بیا خوځول کې مشکلات نه او دا بس کو مونږه سینډ بیک بیا سینډ بیک ودی کنه دا راغله دا دوانه اوس مونږه په دې مسکو نه دا دوانه چې دی کنه دا کارډونه ما ګروپ کړی نه دي خدا بدل ګروسته ګروپ کوما په دې کې به اوس شیډو استعمالو شیډو دا یو ریکټنګل بر اخلي راوند ریکټنګل دا راوند دی کنه دا سی به جوړ کی او لګ به کته کی بس د دې دغه کار دی ښه او دله به تک تور کلر ور کې دیږي کنه او آوټلاین به نن کې باندې کې موږ شیډو استعمالو نو شیډو د پاره به دې سره شو شیډو راغله شیډو تور شیډو مې راوستله هر څنګه شیډو کو تورې جو شیډو غل تور استعمال ترانسپیرنسي او ډیسټنس دا ته ما کړی دي ډیسټنس لريواله شو او په دې ځکه کې زمون سره سره د دې زمون سره ترانسپیرنسي یعنی پیکواله دې کې پیکواله راغی کنه او شو دې نه په زمون سره بیا د سایز او بلر نو بلرواله بګی دي بلرواله شو صحیح دې نه بیا له کوټ کارو کومه ایډیټ پوینټ پر اخلو او دا پوینټ نه د دې نه یو پوینټ ډیلیټ کو چې کم یو بګی منتبق کې خراج نه ډیلیټ کو خیر ده دا بل کې بره بوزو دا به هم لګ دي سي بره بوزو او دا به هم لګ دي سي بره بوزو وشو دا اوس بیک ولو ها شاته نو صحیح ده شاته لاړو اوس پدې کې فلپ هوریزونټل وګه فلپ هوریزونټل د دې د شیډو دی رائټ طرف ته شو ما دا سوچ دخیله کوم چې په اسانه ده تو کوم دا اوس شیډو دغه طرف ته شو نه برخته کا خپل چایسته دینه به کاپی واخلي او سره د شیفټ چې د بالکل سیم د اخوال شي لاړو د دې بیا خبره ده فلپ هوریزونټل د دې شیډو به بل طرف ته شي او سینډ بیک لاړو او دا بیا دې مطلب لګ برخته هغه سره به ګوري برابر وي دا دوانه نه دي دا دوانه بیا کلیک ونی سي یعنی سلیکټ پکې بیا به شیفټ او کنټرول ونی سیت به کتر راکاږي نو مطلب دا لاندې مرالو کنه دوانه کاډونه بیا به دې کې سدي بیک نو څه شو زم سره چې شو یا سینډ بیک وشو د دوانه لو دغه لوک د سیم راغی چې خسته لوک را شو ودا کاډونه ماډونه ټول پجامه سکا دا سلیکټ کا او بس ګروپی کا خبر ولا ختمه کا کنټرول ونی سا دا ټول پجامه شو دا سلیکټ شو بیا به ګروپ ما به هغه شاته پردم ګروپ کړه خیر ده مطلب ګروپ کول به خو ټول پجامه دا سونه سامان چې موږ استعمال کړو کنه دا زموږ سره شو د دې هغه باډي تیار
بیا به دې کې لیکل کول، نو لیکل کولو دپاره چې دی بیا به څه کې ټیکسټ باکس پر اخلي. ټیکسټ باکس د ګروپ نه مخکې هم کېږي، ګروپ کې هم کېږي، یا څه مسله نه کوي، لیکل جدا شی دی که نه. نو که ته ګروپ کې دننه کوي او که بهر کې ستا خپل چایس دی، هغه څه مسله نه کوي. دې ځای کې به ټیکسټ باکس سیټ راکړي او په دې نه به آوټلاین به هم نن کې او فیل کلر به هم نن کې، ځکه بیا د دې کوالټي خرابېږي او ځان به ښکلی زوم کې چې نظر دې نه خراب وي. دې کې اوس ولیکم مثال په طور باندې کرامت صحیح دی او لیکه ګرافیک مونږ ته ښکاري نه، خو مطلب ټیکسټ باکس وړوکی دی. ښه ګرافیک ډیزاین صحیح شو. دا وشو. نوم همیشتن مطلب یو قسم له سټایل موجودی، غټومي اپرومي صحیح شو. دا هم دې اوس دپاره زده کوو. دې ځای کې نه به کې ځان له فارمیټ استعمال کړم، ما به کې لکه دا استعمال کړو. دې له چې بیا کله مونږ ګریډینټ وکړو دې نوم له، نو د دې نوم دپاره ګریډینټ چې دی که نه ګریډینټ هغه دې ځای کې نه هم کېږي چې دلته لاړ شي او ګریډینټ ته لاړ شي او مور ګریډینټ ووایي صحیح شو. او که د دې ځای کې نه د مثال په طور باندې ونه کړو، لازمي نه وه، دا ځای نه و، دې ځای کې دا هم سره چې کوم کار دی که نه دا هم د دې دپاره استعمالیږي چې هلته تلو ته حاجت کې شته، خو دلته وایي راشئ. جدا ګریډینټ هغه ځای دی نه ګران، خو پکې څه نشته وشو. دا هغه ګریډینټ کوم چې موږ په دې لایټینګ میټ کې استعمال کړی هغه مې ورکړو. دا به اوس زه څه کوم دا لاندیني دا به ټوټل زه کیپیټلایز کړم او دیم زه او دې ځای کې نه به پکې یو فانډ ځانله خوښ کړو چې کوم ښایسته وي دغه فانډ شو، لږ به یې بولډ کړو، دې له به وایټ کلر ورکړو صحیح ده. وایټ کلر نه بس د دې دواړو په منځ کې سپیسینګ او د دې دواړو په منځ کې غټوالی وړوکوالی برابرومه. دا نوم به راواخلې، دې ځای کې نه به یې راغټ کړي صحیح شو. او دا نوم چې دی که نه دا زه کیپیټل په ځای باندې اپر ته بدلوم، اپر ښه دی ښه لوک ښه راولي. او که بلیک شي نو به بلیک کې پزول بلیک ورسره بلکل نه لګي صحیح شو. او دې نه بس په موږ څه وکړو، دې نه بس په د دې په منځ کې دا کومه فاصله چې ده دا به ختمو د لاین او د لاین په منځ کې. نو یو پیراګراف کې دلته دا سپیسینګ دی دا ډېر کم کوي او بل موږ له ډېر پکار دی ټول به سلیکټ کړو، لاړ به شو پیج لیاوټ ته او په پیج لیاوټ کې زموږ سره دا څه دی دا سپیسینګ چې افټر دی نو دا موږ څه کړو 0 به کړو او انټر به وکړو. کم شو که نه دا زموږ سره دغه شو او دا به لږ وړوکی کړو. دا همیشتن وړوکی ښه مطلب دونه غټ خو نه وي که نه. دا وشو. په دې کې اوس ته وایي چې یاره لږ شاینینګ ماینینګ نور پکار دی، لایټینګ مایټینګ مطلب داسې که نه. نو هغه زړه طریقه ده ګلو ته لاړ شه، مور ګلو ته به ځو صحیح ده. هر څه به اوس په خپله کوو، تیار ته به نه ځو. دې ځای کې نه ما له ګلو پکار ده، کم یو داسې اودي مې راوستله خو کار خو نه کوي، ولې چې ما سایز نه دی ورکړی 0 دی، لږ غټ که اوس په راشي یعنې. او ټرانسپیرنسي پیکوالی یعنې پیکوالی پکې راشي بیا ډېر ښکلا پکې راځي ورانه. او که ته پکې ځان له بله ګلو استعمالوې جو بله هم استعمال شي، کلر وایټ وغیره. دې ځای کې نه پکې ته څه کې وایټ استعمال کا، وایټ کې لوک ښه راولي، زیړ پکې استعمال کا، مطلب خو میچنګ دې ته فکسینګ وایي. فکسینګ دې دپاره یې که نه لکه ته اوس مثال په طور باندې کم ډیزاینینګ کې کارت جوړې که نه کوشش پکې چې هغه کلر استعمال شي، لوک په بیا مطلب دا دی تاله دماغ نه خرابوي. و چې ستا لوک چې دی که نه اوس په دې کې ته سپین ورکړې زیړ ورکړې د دې هغه ښکلا مطلب بیا ګډوډ کېږي. نو په دې ځای کې اوس دغه خو ما وکړو نو اوس یې دقه زموږ سره د دې هغه کار و بس دا نوم شو. دې سایډ ته دا نوم چې دی که نه دا نوم په دې ځای کې هم خلک لګوي او په دې ځای کې باندې هم لګوي، خو په دې ځای کې باندې اکثریت چې دی د کپنې نوم لګوي صحیح ده. نو د کپنې نوم چې دی که نه هغه د لګولو دپاره هم دغه ټیکسټ باکس دی. ما دغه ټیکسټ باکس نه کاپي واخیستله بره مې ویوړه او ته مثال په طور باندې دا مې کټ کړو که نه په دې ځای کې مې ګرافیک ډیزاینر ولیکو او ګرافیک ډیزاینر کې به څه کوم دا به لږ کته کړم لږ غټي که نه او وړوکی به یې کړم او په دې ځای کې به د فانټ ځان له خپل منتخب کړم چې کوم ښایسته وي. دا فانټ مې ورکړو، بولډ مې ختم کړو او دې ځای کې مې ورته که دې خوښ وي که نه ګریډینټ به د دې ځای کې نه ور واچوم، تیار ګریډینټ به پروت وي خیال دی. اوس دا ډیزاینینګ د فانټ پکې پروت دی که نه چې زه غټ کړم د دې به ښکلی ډیزاین راشي. اوس ګورئ نه صحیح شو. دا فانټ ډېر ښایسته فانټ دی په دې کې د دې آوټلاین نه دي، آوټلاین د دې ځای کې نه هم کېږي، آوټلاین د فارمیټ نه هم کېږي. لکه فارمیټ کم یو چې کله ته دې ځای کې راشي ګریډینټ ته او مور ګریډینټ ته نو ټیکسټ آوټلاین دی دا نن دی که نه ته سوال ورکړه کورې راغی که نه وینې نو دا به کې نن ښه دي. شیډو ریفلیکشن ما ښه دی، ریفلیکشن د هغې دپاره دوستو ماوس وي دغه ریفلیکشن ما واخله ساري دا ګلو ښه صحیح شوه
خبرې ډېرې چې بیا سړي ذهن نه وځي چې موږ څه وایو او دا مې لږ سیوا کړو او دې مې ټرانسپیرنسي لږه کمه سیوا کړه بس لږ سیپ شاینینګ لږ ډېر نه او دا دواړه په جمع مې څه کړو دا مې دې ځای کې نه سینټر کړو سینټر شو دا ګرافیک نه دی ګرافیک په غټ شي ډیزاینر به وړوکی شي چې لږ څه ښکلا خو به کې راشي که نه صحیح شو او که د دې نه بیا ته دا ګلو د دې ځای کې نه ریموف کړي که نه نو زه د دې لوک په لګوټې په نظر ښه راځي دی صحیح شو دې ته فکسینګ وایي چې دا دغه ستا سره وو که نه سکیل ستا سره وو نو ته بیا ډېر ښایسته دغه کې دا اوس ګوره د دې کارت په منځ کومه نو ما ته پته نه لګي نو دې دپاره طریقه کار بیا زموږ سره دا دی چې ته به دا ټول انګروپ کې نو انګروپ نه پس به بیا ته لکه مطلب دا دی چې اوس ته دا په منځ کې داسې دا نیسي که نه او دغه سره نیسي نو بیا مطلب دا دی د دې په منځ کېږي او ما له په کار دی دغه لاندې نو ته به ډبل کلیک کړي داسې نو ډبل نو اوس هغه لاندې کلیک شو که نه نو چې کله کلیک شو نو دا اوس کلیک نه دی شاید اوس هم کلیک دی خو ګوره هسې ګورو او دا مې اوس بس کلیک کوم نو اوس ګوره هغه ختم شو بهر کلیک شو صحیح شو نو زه به خیر په لاس باندې داسې لږ برابر کړم اکثر زموږ پکې لږ دماغ کار کوي چې دا منځ دی وشو دې نه بس بیا په دې ځای کې هغه سیمبلز غوندې کړي لکه ټلیفون نشانونه وغیره دا که نه د هغې دپاره طریقه کار زموږ سره دا دی چې موږ دغه ټیکس باکس نور څه نه ټیکس باکس پر راخلي په دې ځای کې به یې کېږدي او د دې نه به څه وکړي دا به ټوټل کلیر فارمیټ په نه وایي خو خیر ووهه ده خو کلیر فارمیټ ته ته پته بیا د هغه رنګ منګ هر څه ختموي نو په دې ځای کې به زه اوس یو کار وکړم دا به وړوکی کړم د وس نه او لاړ به شم په دې ځای کې سیمبل ماله پکار دی نو سیمبل دې ځای کې نه دی که نه نو دا سیمبل به ووهي مور سیمبل ته به لاړ شي په دې کې تاسو ته ما ویلو وینډینګ ټو وینډینګ صحیح شو نو وینډینګ ته لاړم په دې کې دا ټلیفون نشان مې انسرټ کړو نو راغی که نه دې نه بس چې دی نو بیا مې څه وکړه میسج دا میسج دا مې پکې دلته کلیک کړو او انسرټ مې کړو او مطلب داسې نور بس بیا د ځان نه کولی شي او دا مې دلته کې انټر نو مطلب دویم لاین ته مې راکوز کړو لږ به یې زوم کړو چې مونږ ته د دې د کوالټۍ پته ولګي کومه غلطي چاته وباسو د لرې نه یې پته نه لګي نو په دې کې دا ګریډینټ نو او دا ګلو دا به دې ریموف کړو چې د دې مطلب ته ډایرکټ ښکاري نو اوس ګورئ دغه شو بیا په دې کې زموږ سره څه دی بولډ کې چې لږ نور هم دی لږ دغه شي لږ به یې غټ کړو بس لږ یاره بس نو صحیح دی ځکه دا کارت دی که نه کارت خو دومره دغه نه او لیفټ به ووهي دې طرف ته راغی او دا به ځان سره بیا داسې وړوکی کړي دا به هم لږ داسې وړوکی کړي په دې ځای کې اوس ګوره دا دواړه خپل منځ کې صحیح شو لږ به سپیس یا ټیپ نو ټیپ ورکړي ډېر زیات منډې بیا وهي او ټیپ چې ته وایي بیا بلټس طرف ته دی ځي ځکه دا سیمبلز دي که نه نو زه به لږ سپیس ورکړم او سپیس نه پس په مطلب دا لږ کامه ورکړو کامه پکې دا کولن پکې هم صحیح نه دی بس هسې دغه مې ورکړو صحیح ده ډېر لرې به نه ځو بیا به لاندې راکوشو لږ سپیس او مطلب دا دی چې د هغې نوم نو دا خو ما خپل نوم ورکړو شو کې جیمیل خو یاد به ساتئ دا کم زموږ چې کوم سامان دا استعمالیږي که نه دا په نارمل ایریل کې صحیح شو د دې ایریل دی او دا چې ما ورته داسې ښکاري غټ که نه دا زوم دی وایي چې ته وایې چې یاره وړوکی که ځان له به دې کار کتلی وره ته به خپل د دې ځای کې ټیکس باکس په غټئ ټیکس باکس په لږ غټ کې دی به بر وروخېږي خو چېرته لیکل غټ نه کوي دا وشو او که د دې په منځ کې تا ته بیا مطلب دا څه پکاري سپیسینګ دې ځای کې نه ښه باقاعده کولی شي صحیح شو او دې ځای کې نه به دا بسې بیا لږ غټئ دی زموږ سره څه شو کمپلیټ شو دا بعضې خبرې درته ما داسې وکړې که نه چې دا مې درته شارټکټ وکړې ځکه که نه چې ټول کارډ زه راکړم نو ته به پکې سره راغې نو باقي کار به پکې ته وکړې او مطلب دا دی چې دا کارډ درته مونږ راکړو دغه کارډ نه دی په دې بس دا ستا دپاره فرسټ ټایم شو چې لکه کارډونه څنګه جوړېږي دغه کارډونه دي که هغه کورډرا وي که ایلسټریټر وي که هغه هر نمونه د ګرافیک سافټویر دی خو طریقه کار یې دا دی آیډیا جدا ده د هر سړي جدا جدا آیډیا ده نو آیډیا خو مختلف کېدی شي خو طریقه خو یو وي که نه صحیح شو نو دا زموږ سره د کارډ طریقه دا به کنټرول اس وهي لاول په کار مونږ غلط شو مونږ وس وکړو خیر دی لیپټاپ دی که نه خو چې کمپیوټر یې په هغې کې لازمي خبره ده چې بار بار سیو وي صحیح شو نو نیو لایټینګ کارډ به تاسې ولیکو ما یو جوړ کړی دی بل دا به زموږ سره څه شي 2 به شي او په دې ځای کې به دا دې ته ویل کېږي سافټ کاپي که سبا به رد و بدل کې کولی شي او دا ټول په جمع به سلیکټ کړو ځکه دې کې اوس دا رایټینګ مایټینګ هم شو که نه نو دا به څه ګروپ دی مطلب دا اوس ټول په جمع ګروپ شو او د هغې نه بس دا به کلیک کړي د کلیکینګ نه بس به موږ څه وکړو
الاین سنټر دا زم سره ورټیکلی نه هوریزونټلی سنټر شو او میډل زم سره ورټیکل سنټر شو او شاته چې بیک ګراوند نه هغه بلیک کا چې بلیک کې لکه کوالټي خراب شي او کنټرول اس نو مطلب دوباره سیوینګ په دې ځای نه بس وس تر شا سیو اس دا او په سیو اس کې دا لایټینګ چې دی کنه دا پی ډی اف ته کنورټ کی صحیح شو پی ډی اف فارمیټ دی لپاره چې بیا سره چته لیږي چیکینګ لپاره یا په ایڈورټایزمنت نه لګي دا هغه لپاره زبردست صحیح شو دغه کارونه